آیا تاسو پوهیږئ چې په کرکټ نړۍ کې ډیره سرمایه کوم لوبغاړي لري؟ د کرکټ د نړۍ 15 سرمایه لرونکي لوبغاړي چې 3 پکې هندي لوبغاړي دي. د کرکټ تر ټولو سرمایه لرونکی لوبغاړی د هندوستان پخوانی افسانوي څهره سچن ټنډولکر ده. د نوموړي اټکل شوې خالصه سرمایه $102 میلیونه ده. نوموړی د هندوستان لپاره څه نه څه 2 لسیزې کرکټ وکړ. تقریبا 34,000 منډې او 100 سلیزې په خپل کریر کې شاملې وې او د کرکټ په تاریخ او بیا په خاص ډول د هندوستان لپاره یو ځانګړی نوم ده. دوهم، مهندرا سینګ دھوني. دوهم هندي لوبغاړی هغه څوک چې $127 میلیونه خالصه سرمایه لري. 42 کلن ایم ایس دھوني چې د کرکټ د نړۍ یو پیژندل شوی څهره او یو ماهر لوبډلمشر و، په خپل وخت کې هندوستان لپاره د نړیوالو سترو ایونټونو ګټونکی لوبغاړی و. دریم، د کرکټ اوسنی حاضر لوبغاړی ویرات کوهلي. نوموړی دریم ډیر سرمایه لرونکی لوبغاړی دی چې $122 میلیونه خالصه سرمایه لري. د یادولو وړ ده چې ویرات کوهلي په اوس وخت کې هم د سترو برانډونو او کمپنیو لکه پیپسي، ګوګل او کالګیټ سره قراردادونه لري. څلورم، ریکی پونټینګ. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او اوسنی کمنټیټر ریکی پونټینګ پوره $100 میلیونه سرمایه لري چې په 4م مقام کې موقعیت لري. نوموړی د خپل کریر څه نه څه 27 منډې جوړونکی لوبغاړی په 1560 لوبو کې و. پنځم، د ساوث افریقا پخوانی لوبغاړی جاکیوس کیلیس ده. نوموړی د $70 میلیون په لرلو سره په 5م مقام کې موقعیت لري. هغه د ساوث افریقا لپاره یو ټولچاره یا آل راونډ لوبغاړی و چې په خپل کریر کې څه نه څه 25,540 منډې او 527 ویکټې لري.